د ژورنالیزم له ابتدا نه شروع تر اوسه پورې ژورنالیزم ډیر پړاوونه وهلي او په دغه پړاوونو کې له ځان سره ژورنالیستان هم روزلي. ډیر خلک ژورنالیستان کړي. کله چې په لومړیو کې خلکو یو بل ته اطلاع رسوله، د اطلاع د رسولو لپاره له مختلفو لارو نه استفاده کوله. راډیو نه وه، تلویزیون نه و، آنلاین یا پرلیکه ژورنالیزم نه و، چاپي رسنۍ نه وي. په هغه وخت کې به خلکو اطلاع یو بل ته د ډول، د کوترو او حتی د اور په واسطه به خلکو ته اطلاع رسوله، ځکه چې په هغه وخت کې نه لیک لوس ایجاد شوی و، نه چاپي رسنۍ وي، نه راډیو وه، نه ټلویزیون و، نه موبایل و. خلکو ته به اطلاع پر همدې وسایلو ځان رسوله، لکه مثلا د اور په وسیله، د ډول په وسیله، د کوترو په وسیله. کله چې چاپي رسنۍ ایجادیږي د ژورنالیزم په پړاو کې پرمختګ راځي. اوس داسې وسیله پیدا کیږي چې ژورنالیستان یا حتی خلک یو مکتوب یا یو اطلاع چې خلکو ته لیکي په لیکلي بڼه تر خلکو رسوي. دغه پړاو د خپل ځان لپاره پر همدې کالب کې، پر همدې ځای کې خپل خبر اعلان پیدا کړ، تر څو خلک نه وکړي تر خلکو یې ورسوي. کله چې له چاپي رسنۍ وروسته راډیو رامنځته کیږي، د راډیو د رامنځته کېدو سره سم راډیو ته خپل ځان لپاره خپل خبر اعلان پیدا کړ، خپل ژورنالیستان یې پیدا کړه. هغه ژورنالیستان یې پیدا کړل چې خلکو ته اطلاع په صحیح، دقیق او کره ډول تر خلکو ورسوي. ولې په راډیو کې تر ټولو مهم شی غږ دی. یعنی باید دغه ژورنالیستان هغه د خپل غږ تاثیر دومره خورا او قوي ولري چې په خلکو باندې ښه تاثیر وکړي. کله چې د راډیو نه وروسته ټلویزیون ایجادیږي، ټلویزیون هم د خپل د ایجادېدو سره سم، یعنی د خپل پړاو له پیلېدو سره سم خپل ژورنالیستان پیدا کړ. هغه ژورنالیستان چې لکت، کوارې او ځینې نورو حرکتونو نه ښه وي، تر څو خلکو ته اطلاع په صحیح او دقیق ډول ورسوي او په خلکو باندې ښه تاثیر وکړي. له ټلویزیون وروسته آنلاین رسنۍ رامنځته کیږي. مثلا ګوګل شو، انټرنیټ شو، فیسبوک شو، انسټاګرام شو، ټویټر شو، یوټیوب شو. دغه رسنۍ هم د خپل ځان لپاره خپل خبر اعلان پیدا کړ او خپل خبر اعلان اوس وخت مهال کې ورسره کار کوي. خو زه نه غواړم چې په دې رسنۍ باندې وغږېږم. زه صرف فقط په څو مهمو مسایلو، صرف د ژورنالیستانو پر هغه ډولونو درته غږېږم. ډېر کله ملګري دا پوښتنه کوي چې ورزشي خبر اعلان، اقتصادي خبر اعلان، جګړهیز خبر اعلان، سولهیز خبر اعلان او سره ترڅنګ ښاري یا هم مدني خبر اعلان، دا د ژورنالیستانو یوه برخه ده. خو ورونو، په کل کې ژورنالیستان په 4 ډولو ویشل شوي. په نړیواله سطحه هغه ژورنالیستان چې یوازې د افغانستان پورې محدود نه، یوازې د افغانستان د ګاونډیو پورې محدود نه، بلکې د نړۍ له ډېرو هیوادونو، بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه 4 ډوله ژورنالیستان کار کوي. لومړی ډول ژورنالیستان هغه ژورنالیستان دي چې سټوري رایټر وي، یعنی کیسه لیکونکي خبر اعلان وي. وګورئ، هر چا کې دا قوت نشته چې یو کیسه دې ولیکي، هر چا کې دا قوت نشته چې یو رومان دې ولیکي، هر چا کې دا قوت نشته چې یوه ډرامه دې ولیکي. دا کار د ژورنالیستانو دی او دا کار د لیکوالانو دی. لیکوال په خپله په یو نفس کې یو خبریال دی. یاد ساتئ، د دې خبریالانو، د دې کیسه لیکونکو خبریالانو د قلم څوکه دومره تیروي چې حتی د تورې نه یې تاثیر په خلکو ډېر زیات وي. یعنی د دې ژورنالیستانو دغه د قلم څوکه دومره تیروي چې د تورې له ګزار نه د دوی تاثیر ډېر زیات وي. دا ژورنالیستان رومان لیکي، دا ژورنالیستان کیسه لیکي، دا ژورنالیستان ناول لیکي، دا ژورنالیستان په عامه اصطلاح هغه لیکي، مثلا یو افسانه لیکي. د دې ژورنالیستانو کار او د دې ژورنالیستانو هغه اډانه او د دې ژورنالیستانو کالم پراخه دی. دا ژورنالیستان کولی شي چې د لیکنې له لارې خلکو ته اطلاع ورسوي، خلکو ته یو پیغام ورسوي، خلکو ته خپل فرهنګ او خلکو ته خپل معلومات ورسوي. د دې ژورنالیستانو ډېر فوکس په روانه لیکنه باندې دی، یعنې کوشش کوي چې روانه لیکنه وکړي. دویمه ډوله خبر اعلان بیا نیوز هوند خبر اعلان دی. هغه خبر اعلان دی چې ټول سروکار د اطلاعاتو راټولول دي، معلوماتو راټولول دي، خبر جوړول دي، راپور جوړول دي او تر خلکو رسول دي.
د کیسه لیکونکو او د دې خبریالانو ترمنځ نیوز هوډ خبریالان دا هغه خبریالان دي چې د دوی سروکار د راپور سره وي، پیچر سره وي، کالم سره وي، مرکې سره وي، راپور سره. د دې کیسه لیکونکو خبریالانو او د نیوز هوډ خبریالانو ترمنځ فرق څه دی؟ کیسه لیکونکي خبریالان آزاد دي، څه ډول لیکنه چې وکړي دوی کولی شي، خو نیوز هوډ خبریالان خپل کالب لري، د خپل کالب پر اساس به دوی لیکنه کوي، د خپل کالب پر اساس به لیکنه کوي. هیڅ کله نشي کولی چې دوی پکې خپل نظر داخل کړي، هیڅ کله نشي کولی چې دوی پکې اضافه والی راولي، خو کیسه لیکونکي خبریالان پکې خپل نظر داخلولی شي. نیوز هوډ خبریالان راپور لیکي، مرکه کوي، پیچر لیکي، کالم لیکي او سر ترڅنګ راپور لیکي او حتی ډاکومنټري لیکي، یعنی مستند فلم لیکي. دریمه طبقه خبریالان هغه خبریالان دي چې په انګلیسي کې ورته انالیست خبریالان وایي، شنونکي خبریالان دي. دوی ډیر کله د نړۍ په مهم مسایلو باندې شننه کوي، پر حکومتونو شننه کوي، د دولت پر جغرافیوي ویش باندې شننه کوي، پر ملتونو باندې شننه کوي، د رسنیو او د رسنیو په کارکونکو باندې شننه کوي. لکه اوس چې موږ تاسې ډیری د ګردي نیوزونه ګورو، سیاسي شنونکي ګورو، دا سیاسي شنونکي دي اصلا دا سیاسي او انالایست ژورنالیستان دي. دوی مقایسه کوي، یعنی نړۍ سره مقایسه کوي، دوی سره خپله شننه کوي. دا ژورنالیستان هم آزاد دي. له بلې خوا د طالبانو پوځي کمیسیون ته منسوب لیک کې هم طالب جنګیالیو ته حکم شوی دی چې د تاوتریخوالي د کم له فکر له نګاه نه آزاد دي، کولی شي خپل نظر داخل کړي، کولی شي د نورو خلکو نظر هم راواخلي. دا خبریالي اسانه ده، کیسه لیکونکي خبریالي اسانه ده، نیوز هوډ خبریالي ډیره سخته ده، ځکه هغه خپل کالب لري، د خپل کالب پر اساس به خلکو ته اطلاع رسوي. مجبوري چې ته هر ډول اطلاعیتي په خپل کالب کې راولې، د ما کالب پر اساس نشر کې که د دې کالب نه لږه کې دې طرف ته هم شي، تا مثلا یو ډول ژیړ ژورنالیزم دی وکارو، هغه ژورنالیزم دی وکارو، خلکو ته د اطلاع ورسوله، خو خیانت دی وکړ، دقت دی ونه کړ. څلورمه کټګوري خبریالان هغه خبریالان دي چې پروکاټور خبریالان ورته ویلی شي، پروکاټور خبریالان ورته ویلی شي. دا هغه خبریالان دي چې د نړۍ پیچلې مسالې افشا کوي. دغه ژورنالیستان په څېړنه کې ډېر دقیق دي، ډېره ښکلې څېړنه کوي او دا ژورنالیستان تر ټولو پیچلې مسلې تر خلکو رسوي، پیچلې مسلو څخه پرده لرې کوي او د نړۍ پیچلې مسلې راسپړي. دا ژورنالیستان هم د خپلې اډانې او د خپل راپور پورې محدود نه دي، دوی هم آزاد دي، کولی شي په دغه ځای کې خپل نظر شریک کړي. دا راته ووایي چې تاسو څه قسمه مطلب علم کوئ؟ تاسو روحاني علم څه ته وایي؟ قرآن کې شته که نه؟ نو ما د پوهې که چې ما ته پته وي روحاني دی چې قرآن کې شته، مطلب د څوک بیماري، چا تبه، چا زکام، چا ټوخی، مطلب دا روحاني علم دی که نه؟ نو هغه کم خلک کولی شي؟ هغه عاملان یې کولی شي، مفتي کولی شي، ولی شو او پلار یې کولی شي، پلار مې نیکمل یا مو. دا تر ټولو سخته خبریالي ده، خو د دې خبریالانو افیکټ او تاثیر هم زیات وي. دا خبریالان غښتلي هم وي، د دې خبریالانو کار او د دې خبریالانو هغه وړتیا د نورو خبریالانو په پرتله خورا زیاته وي. دا خبریالان زړوري، دا خبریالان ویښي د نورو خبریالانو په پرتله، دا ډېر ویښ خبریالان دي، ځکه چې د نړۍ له قسمه قسم حالاتو سره اشنایي، د نړۍ له قسمه قسم مسایلو سره اشنایي. هر نوع موضوع چې ورته مخته راشي، هر نوع خلک چې ورته مخته راشي، د مخه دغه موضوع دوی مخته وړي، دوی ډېر تیز وي، دوی آی کیو او د دوی ذهنیت ډېر جوړ وي او د همدې دپاره برابر وي. خبرې نه تعلیم کړی دی، نه د علم کړی دی، نو ته څنګه په روحانیات خبره کوې؟ زه سیاد یم، زما پلار نیکه سیادان دي، یو نجوبي جامع مصر خلدي نجوبي دی، ټیک شو، هغه مطلب علم نجوم کوي، علم نجوم په قرآن کې نشته دی، غیب علم کوي، غیب علم. نو په کل کې موږ په نړۍ کې څلور ډوله خبریالان لرو، کیسه لیکونکي خبریالان، نیوز هوډن خبریالان او انالایست یعنی شنونکي خبریالان او سرته څنګه پروکاټور خبریالان. سټوري لیکونکي خبریالان کیسه لیکي، ناول لیکي، ټوله سروکار یې له لیکنې سره دی، هغه په کمپیوټري وي او که په ګوتو لیکنه وي. دویم موږ سره نیوز هوډن خبریالان دي، راپور، مرکه، پیچر، کالم او خبر، دا د همدې خبریالانو کار دی چې په دې کې بیا ورزشي خبریالان هم راځي، په دې کې بیا اقتصادي خبریالان هم راځي او جګړیز خبریالان هم راځي. بله بیا موږ سره انالایست خبریالان دي، دوی شننه کوي، تحلیل کوي، ارزیابي کوي،
پر یو موضوع باندې شننه او تحلیل کوي لکه موږ داسې نن سبا ویلو سیاسي شنونکي یعنې شنونکي خبریالان شنونکي ژورنالستان انالیست ژورنالستان او بله مهمه خبره دا ده چې هغه پروکاټو ژورنالستان دي دا په نړیواله سطحه له پیچلو مسلو څخه پرده لري پیچلي موضوعګانې افشا کوي پیچلي موضوعګانې تر خلکو رسوي دا د ژورنالستانو ډولونه ژورنالستان نوم په څلور ډوله لرو په نړیواله سطحه باندې دا ژورنالستان یوازې په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې دا څلور ډوله ژورنالستان فعال دي او کار کوي